شم همت زد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت زد د خپلو مشرانو. زامن دي سودي زامن مې نشته یو وړوکی دی یو دی څومره عمر دی؟ 14 کال نو څه کوي سبق وایي کار کوي سبق اسکول وایي څه اراده دې شي چې د هغه باندې به سبق څومره وایي یا اسکول به پې څومره وایي حافظ جوړ شي لکه زړه په دې وي غواړي چې څه مانه دي کړي چې زما بچی خوږي داسې ده نو هغې دپاره کوشش ورته کوي ښوونه ورته کوي ساتي چې نه د دغسې نه بچې دا پسې به کوي ساتم نه ته چې په دې ټیه ولاړې او دلته کې په دې سوټ بوټ کې دا خلک راشي تعلیم یافته او د په دې د پاترې کوي چېرته چې کوم دی دوی منیجران دي چېرته څه دي زړه دې غواړي چې زما زوی هم داسې شو غواړي ولې ارمان خو راځي که نه زمونږ دا نوی نسل چې کله لوی شي دوی زمونږ ولې نه اوري دوی ولې مطلب په خپله کوي او ځان له سخت ژوند ته تودري او اسان ژوند نه ګوري داسې خو نه ده چې موږ بېغورۍ کوو موږ د خپل بچو له اولاد له وخت نه ورکو په ټیم داسې خو نه ده شته داسې ده که نه ده خداره دوی پړه دې ارمان شته که نه مهرباني مې ډېر دي خو څه وکړم ټولو غټ ارمان څه دی چې زړه دې وي چې دا پوره شي ګوره زه ستا نه په ژوند کې به ډومبې سړی چې ستا څه ناسته ستا د زړه خبرې ستا سره کوي کولاوې خبرې وکړه څه ارمان دې پړه دی چې خدای دا وشو نو قراردار یې مجبور سړی دی خدای مجبوردار باندې چوکیدار والا پیسې دا خدای دا قرضه ختمه کړي د قرضدارو نه خلاص دې قراردارو نه خلاص څه داسې ارمان دې پاتې شوی چې په ځوانۍ کې که وست او سوچ کې چې دا مې کړی وی نن به زه داسې وم او دا ارمان خو پاتې شي کم یو چې په هغه وخت کې زه اغوستې پیسې نه وې مجبوري وه زه یې نه اغوستې او داسې به بیا اوس پر وړیا کوډیانو هغه وخت کې لږ ارزاني به مکان اخیستل اسان اوس ګرانه شوي دي که نه اوس خو معیاري ده ګرانه دلته چېرته پاتې کېږي دلته خو دلته پاتې کېږي ځلۍ کې اوس څو دیاړي اخلي اوس خو د 16 شپږ سوه ډېرې نه دي اوس مزې کوه که نه مالداره سړی اوس ډېره یې خو زموږ د خرچې وکړي کرایه څومره ده خو کرایه پاتې کېږي ښه ته دلته هم ځان مطلب خپله خرچوم کې او کلي ته به هم لګي کلی به هم ساتې ځکه پې نه پوره کېږي ډېره مننه کتونکو اواز به درته ډېر غلی غلی راغلی وي خو ما ته ښکاري چې دا بابا ته غلی غلی عادت دی او د واده نه بعد سړی نه خو غلی غلی وي داسې نوې خبره نه ده تاسو د دوی خبرې واورېدې د دې پروګرام مقصد صرف او صرف زموږ دا دی چې موږ خپل نوي ټول ته دا وښایو چې زموږ د مشرانو په خپل ژوند کې څومره ستړي تېرې کړي څومره تکلیفونه تېرې کړي څومره د ستغو نه دوی راوتي دي نن که موږ څومره ښه یو خیرازه یو د دوی د برکت یو دا زموږ د کور اتلان دي دا زموږ د کور لیډران دي دا زموږ د کور هیروز چې ورته وي که نه هغه هیروګان دا هغه هیروګان دي خو موږ د دوی قدر پر ورځ پر بله چې کوم دی هغه ختمو د خپل د پلار د نیکه قدر چې کوم دی هغه ختمو په خاصه توګه د معذرت څخه به دا خبره کوم چې په نوي کول کې د دې سخت کمښت روان دی او په دې باندې لږ پام لرل پکار دي دې غړ ته پویه ګرځول پکار دي چې موږ د خپل مشرانو قدر او قیمت وکړو او د دوی دې بابا ته که تاسو دا په خوا کې ناست نو د ده د عمر ته وګوره د ده د مزدورۍ ته وګوره پکار ده چې دې زامنو چې کوم دی د ده خو بدقسمتي ورته وایي چې دی یو دی وړوکی دی لا ماشوم دی ورونه به وي د ترونه الواد به وي دا ټول یو قوم وي یوه وینه وي نو که چېرې موږ یو بل څه لږ ډېر لاس کولې نو په موږ کې به هغه کمزوری سړی به چېرته کمزوری نه پاتې کېدو موږ د یو بل څخه که لږ ډېر خیال وکړو لږ ډېر دغه قوت نه کار واخلو د ورورولۍ نه کار واخلو کوم چې موږ ته مذهب او اسلام په بار بار تربیت راکړی دی نو کېدای شي چې داسې بزرګان زموږ مزدورو ته بیا نه ودرېږي دوی به هم خپل غم خادي کوي او جر جومات پکې او خپل پاتې ژوند به ډېر خیرازه او ښایسته تېروي چې چېرته هم پاتې کېږي خپل د ګیر چاپېر د خلکو د حقوقو ډېر زیات خیال ساتي الله مو ښاد آباد او بریالي ساته په لوی الله مو سپارم د خدای په امان حیران شم همت زد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت زد د خپلو مشرانو زار
د پښتو